خدایا ته ما د ځان غوښتونکو کسانو په ډله کې مه راوله. خدای ماته د عمر زور او د علي پوهه راکړې خدایا. ته مې نه خمخطا کوه مهربانه خدایا. سترګې مې مه پټوه، لاسونه مې مه رېږدوه. دوه ترهګره را روان دي قومندان صاحب. جلیله خدای دې موږ ته همت راکړي. ځنګل له ترهګرو نه ډک دی. ګورو چې څه کېږي. ځنګل به د هغوی له مړو نه ډک شي، اندېښنه مه کوئ. جلیله زر کوه. ته په هر څه قادر یې خدایا. دا څه دي؟ دا کار چا کړی؟ پایلې کړی هغه ښکته کوي. زر کوه تکړه شه خاماره. یو ته او یو زه یم، باید خپله وړتیا ښکاره کړو. Karıncalı dalda geldi, düşman karşıma. Uyan anam uyan, gör neler oldu. قومندان صاحب دلته یې بام ایښی دی. زر کوه هغه شانډ کا. نن به دلته زړور او ډاران مرد او نامرد به معلوم شي. نن به دلته د خدای په مرستې سره به زه او ته ظالمانو ته به سزا ورکو. یا حق خدای ته مې لاس مه رېږدوه، وار زموږ دی خاماره. څه وشول؟ څه خبره ده؟ څوک پوهیږي؟ څه وشول؟ Mezarımın taşı bozda
زه له تا نه مرسته غواړم خدایه، ته ماته بریا په نصیب که خدایه. د ظلم کاسه نسکوره که خدایه. جلیله زر کوه مخکې شه، زر کوه زر کوه. جلیله یو کس هم باید ونه تښتي، زر کوه بیړه به که زر سمه کوه. ده قومندان صاحب. نږدې مه پرېږدئ، ډزې وکئ. زمون کسان په منځ کې پاتې کېږي قومندانه. ډزې وکئ، مردار یې کئ. له دومره ډېرو کسانو همدا کسان پاتې. خدای وهلي ډلګي مشر شاته یې ځان پټ کړ. راځه چې شاته وګرځو جلیله، چې کومه بیکه رامنځته نه شي. زر کوه راځه. ډزې بندې کړئ. دا څه ډول کار دی؟ زموږ سل کسان د هغوی دوه کسان نشي ختمولی. په همدې سیمه کې مه ختموم، تاسې ټول مردانه وه. لرې شه. زموږ کسان نه خطا پیل کړې نازا، خدای دې ورسره مرسته وکړي. د ډزو غږ راغی، زموږ کسانو له ترهګرو سره نښته پیل کړې. موږ به څه کوو؟ همدلته به همداسې ولاړ یو. ته نو ولې راووتې ډاکټره؟ ډاکټره دننه دوه ترهګر دي. یا سمه ده، پوه شوم. نو زه څه وکړم؟ سر پورې همداسې نیغ ودرېږم. همدارنګه همیشه به افسرې څنګې شته، اندېښنه مه کوئ. د جنرال قاسم په کسانو کې ترک عسکرو خپل ځانونه ځای پر ځای کړي. موږ باید له قاسم سره اړیکه ونیسو راجابه، هغه باید له جاسوسانو نه خبر شي. سمه ده ګرانه، خو له هغه سره څنګه اړیکه ونیسو؟ شاته جیب کې مې ټلیفون شته، هغه باید راوباسې. خو لومړی باید هغه عسکر بوخت کړو. څنګه راته ګورې؟ مخ دې خواته واړوه. څه؟ ستاسو څېرې ډېرې په زړه پورې ورته ښکاري، ځکه درته ګورې. غږ دې ټیټ کړه. مامیشه ووایه افسره، مهرباني وکړه افسره، ووایه ګرانه. ما ته لږ اوبه راوړه. همداوسې راوړه په سترګو. زر کوه راجبه، اوس بیخي ښه وخت دی.
هغوی څه کوي ها؟ هی تاسو هلته څه کوئ؟ هیڅ هم نه کوو. دا سړی شاخ شوی، لاسونه یې لږ په درد شوي. کومه بله خبره نشته. هلته وګوره، قاسم لکه چې اوس هم ماته نه مني. ښه ده، داسې چې ده نو باید وروستی ضربه هم ورته ورسیږي. څوک یې؟ زه ابن ملجم. ابن ملجم څوک یې؟ غږ دې سم نه اورم. ومې ویل چې ابن ملجم یم قماندانه. ته چېرته یې ها؟ موږ پخواني کان کې ساتي قاسم قماندانه. څه دې وویل پوه نه شوم. پخواني کان کې یو پخواني کان کې پخواني کان کې ها؟ ستا په ډله کې خاینان دي، د سنګوریانو جاسوسان دي. زما په ډله کې خاینان دي؟ څوک دي حال ووایه. دوه جاسوسان دي چې سنګوریانو ته معلومات ورکوي. مامیشه را منډه مامیشه دلته راشه. خبرې کوي را منډه کا. دوه جاسوسان دي قماندانه، هغوی زر پیدا که زر. خدای دې تاسې ووهي. وژنمم، مردارومم. داسې مه کوه. خاینان څوک دي؟ غږ دې نه اورم. اړیکه یې پرې شوې قماندانه. کیدای شي چې نیول شوي وي. سنګوریان پخواني کان کې پټ شوي دي. داسې ښکاري چې له کوډالې نه هلته تښتېدلي. کسان راټول کئ، هلته ځو. که موږ ټول هلته لاړ شو، هغوی به موږ ته ډېره مرګ ژوبله ورسوي. که ټول یو ځای لاړ نه شو ښه به وي. سمه ده. زه د یوې ډلې سره له شمالي لوري نه هلته ځم. لاره کې ګزمه کوونکي هم ځان سره اخلم. ته له ما سره لاړ شه بارانه. ته له نورو کسانو سره له سویل نه هلته راشه. امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. زر کوه بارانه. راټول شئ چې ځو. د ترهګرو یوه ډله را روانه ده. پام یې دې خواته که ځوانه. قمندان صاحب را روان دي. جلیله زر کوه. سمه ده قمندان صاحب. دوا مرکزه. ابن ملجم له قاسم سره اړیکه ونیوله، ځای ورته وښوده. خدای دې هغه ووهي. دې خدای وهلي، حتما له قاسم سره اړیکه نیولې ده. رښتیا وایي ها، رښتیا وایي. دا چې دوی غلي دي نو ښکاره ده چې رښتیا وایي. بې ځایه اړیکه نه ده نیولې، هغه ته یې خبر ورکړی. زموږ ځای ورته ښودلی. اوس نو څه کوو مریم؟ ناسا اجل دی، ناسا اجل دی. اورم سرداره. ابن ملجم قاسم ته ویلي دي چې موږ په کان کې یو. پوهېږم سرداره. په وروستۍ شېبه کې ممیش پرې خبر شوی، لکه چې ناوخته خبر شوی. قاسم له خپلو کسانو سره تاسو پسې راځي. موږ د ترهګرو هغه ډله په کامین کې غورځوو چې غواړي له بلې لارې نه کان ته راشي.
قاسم ته سخته ضربه رسوو سمه ده تاسو هم هڅه وکړئ چې وزغمئ سمه ده سرداره له هغوی سره موږ جنګېږو د کان مخه کې هغوی ته په تمه کېږو خو مهمات پکار دي هغه ستونزه زه حلوم ملګریه ته هم له ما سره مرسته وکړه سمه ده مخکې شه خپله سزا به حتما وګورئ دا واخله ژوندی اوسې دا شاجور هم واخله موږ ټول باید د باندې ووسو افسره یعنې زه باید ماشومان غوندې دلته پاتې شم غلط فکر مه کوه کېدای شي چې اړتیا پیدا شي دا د حمله تاسو سره وي که کومه ستونزه یې پیدا کړه نو زړه پرې مه سوځوه سمدلاسه یې ووله سمه ده ازار کوئ چې ځو حال ازار کوئ د ظلم او ظالم په وړاندې مبارزه غټ زړه غواړي د مظلوم زړه لاسته راوړل قرباني غواړي زر کوئ ما پسې راشئ زر کوئ حالانو